قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. لكيفية الوقف أقسام بيان دل وس دا قسم بيانيجي شاغتوي وقف بالأصل، وقف بالوصل أو بالرسم. دا دوال وقفنا يوزي بيانيجي وقف بالوصل أو وقف بالرسم. دا ثلو قسم الذي يو قسم وقف أغلي چه دا وصل او دا رسم دا دوال موافق ده، چه دا قرآن کریم کی بیا دیر زینو کی واقع کیگی. تا دی خبر مطلب داره چه یو حرف ده پا رسم کی لکل شوه ده او چه تا تلفظ کرا پاغا بانده کنو پا وصل کی میره کیگی او وقف تا وقف کی ماغا حرف اویل شو نو دیتا وی دا وصل او دا رسم موافقو. لکا تعلمون نن معنی می وقف کنو پا رسم کی موجوده پا وصل کی میره کی پا وقف کی مویل شو. دیم قسم وقف اغا ده چه دا رسم او دا وصل دا دوارو خلاف ده. چه دا قسم تا وقف روایت حفظ که نشتا من چه کم روایت لولو لکا تای مطولا پا حسب اللول چه دا پا قرأت دا ابن کثیر مکی او کسائی او قرأت دا یعقوب کی دی اغیو تای مطولا پا حسب اللول زمان قرأت کی صرف گول تای مدولا پا حسب اللول لکا ایاما معدودات اغداس وی ایاما معدوده نو تالی کلا شوی دا پا وصل کی ویلے کی پرسن کشتا وقت دوار خلاف. وصو بل قسم دا وقف اغده چه دا رسم موافق ده او دا وصل خلاف ده چه دا سی کلمات قرآن کریم کی وراغلی دی. یو دا غین اللفظ دا انا لكن الظنون الرسول السبيل او اول قوارير او سلاسلة کی بیدو وجه. اول لاش لفظ دا انا لا کم چه انا ضمیر مرفوع منفصل لازی لفظی کی وقف اثبات دا الف سرکه لك وما أنا بطارد الذين بين وما أنا داسي ألف ثابت ساتي أو دازكا يول خدايا چكو دي سرا وقف پا أن نون ساكن سوشينو دا أنا زمير ومشابيشي دي نون خفيفة سرا زكا حرب چدانو ساكن بويرشي او علی پویل زکا پکار دی بلا وجه دا چه وقف تابع دا رسم ده او پر رسم که علی موجود ده نو انا سر وقف که دا دیم چه دنو لیکن نتگه چه دنو دا سورة کهف کی یوزه صرف قرآن کریم کرا غیر ده چه علتا پا علف سری کلی شوه ده لیکن نو لكنم دا اصل لكن انا ده نو دا اصل ومناسبت باني وعدلتهم پا اثبات دا الف سر وقف کی لكن نا بویده کی نو چه سمرا لكن رازی آغا پا غیر دا الف نا قرآن کریم کلی کلی شوی دی. او الظنون الرسول السبيل پدې کې هم په اثبات د الف سا وقف دی. اثبات تعبیر زکوما خو مطلب دلته دا دی چې دلته وقف د رسم موافق دی او د وصل خلاف دی ځکه په وصل کې دا الفات نه ویل کېږي او رسم کې شته نو د رسم موافق او د وصل خلاف وقف کول. بل دکه سلاسله پاتې شو.
سلاسله کې دو وجه دي په اثبات د الف سره وقف کولای شي چې سلاسله او سلاسل داسې وقف کولای شي په دې دوه سره ثابت دي بل قسم وقف د وصل موافق او د رسم خلاف دا 10 کلمات قرآن کریم کې راځي یو پاکي ليبلوا اول ليبلوا کې اثر صلیب لیکل دي او دارنګي ان تبوء او دارنګي ليربوا او يعفو بقره کې راځي څلور ثمود راځي وثمود فما ابقى نو دا کوم زینو کې چې دا الف لیکل شوی د 10 کلمات دي په دې زینو کې د الف د پاسه صفر لیکل شوی دی نو دې مطلب دا چې دا الف د ویل نه صفر دا به په ویل کې نه د سره جو ثمود ليربوا نبلوا لن ندعوا داسې تلفظ په دې باندې ثابت نه دی او بل دویم قواریر یو قواریر اولنې ده نو دا اولنې قواریر چې دا رتیر دغه سره ده چې په اثبات د الف په دې کې وقف ده او دویم قواریر چې دینو الف سره وقف نه قواریرا قواریر قواریرا قواریر دا سه وقف وکي ایو کې په الف سره وقف ده ځکه په دې کې یو قرات قواریرا قواریرا هم ده نو چې په حالات د وقف کې یو قرات موافق ویلش او په حالات د وصل کې بل قرات موافق ویلش نو دې دوه قواریر کې فرق او له قواریر کې تسا اخلي الف سره وقف کې او کو دیم کې نو په